نن راځو تاسو ته دغه اپشن ښیم چې په پریمیر پرو سی سی 2020 کې موږ څنګه کولی شو دغه کلر تاسې ګورئ چې دغه کلر موږ څنګه کولی شو چې ډیفرنٹ کلر ته واړو. فرض مثال د سپین کلر موږ راولو یا بلیک راولو. بلیک خو تیار شته دی خو ریډ کو دا یعنی ډیفرنٹ کلرز موږ دې باندې اپلای کو او دا کلر ته لرې کو. دلته بیک ګراوند بل کلر موږ راوړو. دا کلر چې تاسې ګورئ چې مین سکرین چې کوم یو ده چې دلته بیا څومره کار کوو نو هماغه کلر دلته راوړو. موږ څنګه کولی شو چې اوس کلر د دې کلر موږ چینج کړو. راشئ دیزي ته د نیو آیټم چې دیزي کې لیکلي په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ کلر میټ. په کلر میټ کې موږ کولی شو دلته ډیفرنٹ کلرز موږ راولو. کلر میټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کلیک هم وکړو نو ویټ او هایټ دا به تاسې ورکوئ. دا به ورکوئ تاسې 1920 او 1080 باید همیش تاسې ورکوئ. دا به زه کلیک کوم. چې کلیک هم که دلته اوس زه غواړم چې کوم یو کلر زه راولم. فرض مثال زه غواړم چې زه غواړم دغه سپین کلر په دې کې راولم. دلته هم ډیفرنٹ کلرز دي ښه تاسې ګورئ دلته ده بیا دې ځینې تاسې انتخابوئ. فرض مثال زه غواړم چې دغه کلر دلته راشي نو دا بیا تاسې داسې کلیک کوئ. چې کلیک هم که دلته د کلر ته نوم هم ورکولی شي. فرض مثال دې که زه نوم ورکوم اظهار دیزي باندې زه کلیک کوم. چې کلیک هم که دا کلر به تاسې راوړئ دلته به څنګه کوئ دلته به یې راولئ او دا به یې لږ اوږد به یې کوئ. دا دی څنګه شو دا کلر د دې د بیک ګراوند کلر څنګه شو چینج شو. خو زه غواړم چې نه دا نه غواړم بل ډول دی راشي. دې باندې ډبل کلیک وکړئ دلته دغه کلر راولئ. زه وایم چې نه دا دې نه راځي دلته یو بل کلر زه راولم دا دې راشي. نو دا ډیفرنٹ کلرز دلته څنګه کیږي راوړلی شئ. دې باندې ډبل کلیک وکړئ. نو کله چې تاسې ګورئ دې باندې تاسې کلیک وکړئ دې باندې دا تاسو ته کوم کلر ښیي دلته ښه. دا چې په هر ځي باندې تاسې ودروئ دلته هماغه کلر تاسو ته ښیي. فرض مثال ګوره دلته ما راوړله ګوره دا کلر یې دلته وښوده. بیا چې په دې باندې زه کلیک کوم همدغه کلر دلته اخلي دلته اوکې کوي او دغه هلته څنګه کیږي هماغه کلر راځي. دا ګوره دلته سپین دی دا کلر راغی. نو ګوره دلته دا آبي کلر دی دلته راغی. دلته دا سپین کلر دی ګورئ دا سپین راغی. دلته دا کلر دی دا راغی. دا هم یو ډېر ښه اپشن ده. دلته ګورئ دلته فرض مثال زه غواړم دا کلر دی راشي. دې باندې کلیک وکړئ دلته اوکې کوئ. ګوره هماغه کلر څنګه شو دلته راغی. فرض مثال یو ټایټل دې باندې لیکئ. ټایټل باندې کلیک وکړئ دلته زه لیکم احمد اقبال. احمد اقبال ما ولیکه احمد اقبال دې زه کلیک کوم. فرض مثال دا زه به مست راوړم. څنګه به یې کوم داسې به ګرافیک باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته ګرافیک باندې کلیک وکړو. دلته په ټکس باندې کلیک وکړئ. دا غواړم منځ ته یې راولم. دې باندې زه کلیک کوم او دا څنګه کوم لږ به یې غاټ کوم. دغه دی کلر څنګه شو د دې کلر چینج شو. دلته باید تاسې په ایډیټینګ باندې واوسئ. دا د کلر د بیک ګراوند کلر چینج کولو دا طریقه وه.